السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده د میرې د لور سره نکاح کول، یعنې د میرې د لور سره چې هغه لور یې د بل پلار څخه وي او بیا هغه زما پلار کړی وي، هغه لور د بل پلار څخه وي، د دغه سره نکاح کول زما د ورور دا څنګه دی؟ محترمه په دغه مسله کې ذکر شوې مسله کې نکاح جائز ده او روا ده. قالوا خير رملي ولا تحرم بيت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب. يد المختار جل أول سبحان نمبر يوصل كندوس فتاوی شیخ حسن جان مدنی رحمه الله جلد دویم صفحه نمبر یوسل اوویشت. محترم په دې صورت کې نکاح جایز ده چې د پلار دغه د پلار بله کړې وي، هغه لور یې د بله سړي خاوند څخه سوي وي، هغه و دغه د پلار و د خپل اولاد ته و زوی ته سوی دی. السلام علیکم ورحمت الله.